بعض ملګري وایي زه موږ دا غواړو چې رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې وي، نو د هغې دپاره هم دا دعا غواړه. د هغې نه بعد 12مه دعا دا د عایشه رضی الله عنها نه رانقل ده او سند د دې صحیح دی خو موقوف مطلب یعنې دا د عایشې رضی الله عنها نه نقل د هغې به دا دعا وي. أنها كانت إذا أرادت النوم تقول کله چې به عایشه رضی الله عنها د خوب اراده وکړه د کېده نو دا به یې ویل. ډېره ښایسته دعا به یې غوښته. اللهم إني أسألك رؤيا صالحة، یا الله زه ستانه د نیک او د ریښتوني خوب سوال کومه، صادقة غیر کاذبه، داسې خوب راته راوښایه چې هغه رښتینی وي دروغ نه وي، نافعة غیر ضاره، داسې خوب چې هغه فایده ورکوونکی وي نقصان ورکوونکی نه وي. څومره ښایسته دعا ده. یا الله ما ته خوب وښایه. څنګه خوب؟ ښه خوب، رښتینی خوب چې دروغ نه وي، فایده ورکوونکی نقصان پکې نه وي. نو الله به راته بیا چې دا دعا در الله قبوله کړي ښه خوبونه به راته راځي په ځای د دغه ګډوډ خوبونو. ځکه چې خوبونه په څو قسمه دي؟ 3. کم د الله د طرفه، د شیطان د طرفه، او یو هغه چې د څه سره دي سوچ. د کله ناکله د انسان حدیث النفس دې ته وایي، یو خبرې سره ډېر سوچ خوب کې ورته حقه راشي. او یو خوب د شیطان د طرف ګډوډ نه وي، شیطان په سړي پورې مذاق سر پورې نه روانو، غرنې یې راټوپ کړو، په هوا روانو، چغې وایلې، منډې وایلې، دا شیطاني خوبونه وي. او ځکه کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم خوا یو کس راغی او دا خوب یې بیانو چې یعنې سر نه و او داسې و او دغه، نو هغه ورته ګورئ شیطان تاسو پورې وخاندي، بیا تاسو راشئ دا خلک به ځان پورې خندوئ. زموږ دا خلک یې که نه دا بعض خو دې خوبونو پورې څه منخطي، ډېره بس خوب مې لیدو چې سر مې لاس کې نیولی ده روان، او خوب مې لیدو چې لکه رانه راولوېده، او خوب مې ولیدو چې غنو کې نښتی، او خوب مې ولیدو چې وینه رانه روانه ده، بلا راووته او د دې طرفه بله بلا راغله، هغه طرفه دا راغله. خوب داسې وي چې سړی پکې سوچ وکړي چې یاره څه اشارات په دې خوب کې شتي څه خبرې ته، نو سړی بیا د هغې اهتمام وکړي که نه. اوس داسې خوب ما تاسو ذکر کړي زه یو ورځ مانځه ته روان وم، زمونږ والد صاحب الله دې په هغه باندې د جنتونو سیل وکړي، هغه را سره و. یو کس راغی ما پسې رامنډې والې. د 2 مسلو کې خلک د مولیانو پسې ډېر ځي، اگر که دغه مولا سره طبیعت لګي نو خو 2 کې پسې ډېر ځي، یو طلاقو مسلو کې او یو د خوبونو دی کې. او بس یاره خوب وینم د ډېر ورځو نه او دغه ما ګوره زه ګوره د خوبونو داسې د دې تعبیر اهتمام ډېر نه کوم، دا سړي نه وخوم غواړي او نه موږ په دې کې داسې دلچسپي لرو. نه بس خیر څه دی، وایي زه په مخه خوب کښېنم چې زال وځم. ما جواب ورکړو زموږ والد صاحب رحمه الله، هغه زما نه مخکې شو نو ورته وایي دا خو مزې دي چې بې ټکټه ته ګرځې را ګرځې، دې کې د خفګان څه دی؟ خلک چې د جاز کې ټکټه لي ګرځي او ته بې ټکټه په هوا کې یو طرف ته روان او بل طرف ته ځې. نو ته څه خوب شو چې یاره زه په هوا کې به مخال وي، الوځه څه نقصان پکې شته؟ سیل وکړه او بیا راپاڅه ښکلی چای پراټه پکې وڅښه، دې کې څه دي؟ نو کله کله سړی چې په وړې وړې خبرې پورې بنکه دا یو بس داسې او دا یو داسې او دا داسې مزېدار خوب وي او بل جوور خوب یعنې بعضو خبرو ته پکې اشارات وي. نو سړی چې دغه خوب چا نه تپوس وکړي چې د دې به څه تعبیر وي، دې کې به څه ته هر خوب او هر خوب د راګستې په مخه بیانوي، نو دې نه ځان ساتل پکار دي. اوس ګوره ته د شپې وده کېږي او تا دا دعا وغوښته، رښتینی خوب دې ولیدو دروغ پکې نشتي، فایده ورکوونکی خوب، نو خو ښه خوب به د چا له طرفه به د الله له طرفه به ځکه چې داسې خوب د چا له طرف نه راځي، هغه د الله د طرف نه راځي. بعض ملګري وایي زه موږ دا غواړو چې رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې وي، نو د هغې دپاره هم دا دعا غواړه.
تا دعا غواړه یا الله ما ته ښایسته خوب راوښیه او نور اذکار ورسره د خوب هغه ووایه او په سنت طریقه باندې سمله او 10 چاردام وکړه انشاءالله امید دی چې ته به رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې وي لازم نه ده یقیني نه ده خو امید دی چې ته به وینې بله دا خبر دا به ته فایده ذکر کړم ښه د رسول صلی الله علیه وسلم دیدن کول په خوب کې او دیدن نه کول په خوب کې دا د بعضو مولیانو بلکې تر دې چې مولیانو عوام خو پرېږده دا د دیندارۍ او د بېدینۍ یو نښه ګرځولې ده لکه کله داسې هم کېږي چې ښه دینداره سړی او چېرته په خوب کې رسول صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی دا دلیل د ده د بېدینۍ دی نه ځکه چې حدیث کې یو ځای کې دا نه دي راغلي چې رسول صلی الله علیه وسلم ووایي چې ما ویني دی به دیندارۍ چې ما نه ویني دا به بېدینۍ او کله داسې وشي چې یو سړی د ده نه په دیندارۍ کې کم دی او رسول صلی الله علیه وسلم وویني داسې هم کېدی شي نو دا فایده یاده کړئ چې دا نه یو سړي ته ته ووایي چې یاره ما رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلی او بس دا جو رسېدلی دی ولې ویده رسول صلی الله علیه وسلم لیدلی دی